बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा नज़म द इकबाल हुसैन अफकार साहब ته ترجمه دي او دا د مردان سفر دی کړو ډاکټر شکیل احمد اور سره محمود خان د مردان سفر دا په 22/8/2020 تاریخ د هفتې ورځ وه. نو ما د هغه خدماتو اعتراف هم کړو. دا ایو چې کوم مشرانو سره ملو شوي د هغې باره کې ما پکې لیکل کړي. لیکونکی خورشید ابن لبید نوشهروي. یہ خدمت کی د پختو ژبې غر دی په هر میدان، خدمت کی د پختو ژبې غر دی په هر میدان، لګیا دي اوبه خور کې د ادب د ګلستان، د ادب د ګلستان. چې چرته د پښتون خبره کېږي، اقبال حسین افکار ماغذ ته ورسیږي. بورا دې په ګوډونو دا ته باندې بڼېږي، په زړه کې یې همیش د پښتنو شمع بلیږي. نو د شمع پوښتنه د پښتانه پتنګان، خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، لګیا دي اوبه خور کې د ادب د ګلستان. په لاسو کې اوچت یې د پښتو بیرغ نیولی، په لاسو کې اوچت یې د پښتو بیرغ نیولی. د جوش ولولي سره د هر مقام ته تللی، د امن لاره وې د امن خوښو دې منلی، د امن په خاطر په لرو بر کې ګرځېدلی. چې خپله قدرمن وي په هغو د قدردان، چې خپله قدرمن وي په هغو د قدردان. خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان. افکار دې د خپل فکر په ګلونو کې اوسېږي، افکار دې د خپل فکر په ګلونو کې اوسېږي. یو ښکلې ګلدسته ده خوشبویانې ترې خورېږي، په پرخه ادبي باندې ګلونه تازه کېږي. پرې برابر بلان په چنارونو کې چغېږي، سندرې د پښتو په ژبه وایي شنه طوطیان، سندرې د پښتو په ژبه وایي شنه طوطیان. خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان. ورځ وه د هفتې دغه تاریخو 22مه، شکیل او محمود خان دریم افکار صاحب محترمه، نشستې د سلیم نشاد سره وکړلو سمه. دیوان د عبدالله استاد به لیکي په قلمه، په دغه سلسله کې دا سفرو د مردان، په دغه سلسله کې دا سفرو د مردان. خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان. عنایت الله شاه احرار سره وشو دیدنه، دارنګ عطاالله شاه احرار سره وشو گفتنه. په مکتب احرار کې دي ګوډونه د چمنه، دا دواړه مینه وال دي د رئیس مرحوم د فنو، الله ترېنه راضي شه دي دا دواړه عالمان، الله ترېنه راضي شه دي دا دواړه عالمان. خدمت کی د پښتو ژبې غر دی په هر میدان، هر دی په هر میدان. بیا لاړل د شعیب صادق محفل مزیدار، تازه ساتي مردان کې د ادب خشته ګلدار. خیال ګل استاد هم ناستو ورسره خبا وقار، غمګین معیار هم دغه وخت کې جلوهدار. چینل د پښتون خوانه خوروي دور مرجان،
خدمت کی د پښتو خدمت کی د پښتو ژبې هر دی په هر میدان هر دی په هر میدان هر دی په هر میدان هر دی په هر بیا لاړل د ډاکټر اسرار وکړو ملاقات شاعر دی هم ادیب دی پکې ډېر دی ښه صفات دوی هم په عبدالله او سخار کړه خپل خیالات پیرزوی عقل مرحوم تا د مینې خپل سوغات نور هم پکې موجودو د ادب کل یاران نور هم پکې موجودو د ادب کل یاران خدمت کړي د پښتو ژبې هر دی په هر میدان حاضر شو ملاقات ته بیا د خان عبدالسبحان په مینا کړمار کې استوګند د جانان نظر پې د لکړو د صاحب وي هر زمانه څه ښکلي مشرانو د دې ښکلي خاندان نو یادېږي به همیش له دغه ښکلي مشران یادېږي به همیش له دغه ښکلي مشران خدمت کی د پښتو ژبې هر دی په هر میدان هر دی په هر میدان بیا خان عبدالسبحان صاحب بیا خان عبدالسبحان صاحب بیان وکړو د خوند خبرې یې بیا وکړې د رئیس مرحوم په ژوند ښې ښکلي پر تاثیر ښې خوږې لکه د قند خپل فکر د ماضي یې کړو د حال سره پیوند خپل فکر د ماضي یې کړو د حال سره پیوند بېشکه په خانه کې د ملنګ عبدالرحمن بېشکه په خانه کې د ملنګ عبدالرحمن خدمت کی د پښتو ژبې هر دی په هر میدان سفر د مردان په اختتام شو د زړه سره افکار او محمود خان او شکیل مشدان نظره رڼا په جبینونو کې وینم بختوره رڼا په جبینونو کې وینم بختوره قمر چې رڼا اخلي په کوم شان له دغې نوره قمر چې رڼا اخلي په کوم شان د دغې نوره خورشید رڼا ښکاره کړله د شعر په زبان خورشید رڼا ښکاره کړله د شعر په زبان خدمت کی د پښتو ژبې هر دی په هر میدان خدمت کړي د پښتو ژبې هر دی په هر میدان لګیا دي اوبه خور کې د ادب د ګلستان لګیا دي اوبه خور کې د ادب د ګلستان